باچا او هوښیار وزیر. یو باچا ډیر هوښیار وزیر درلود. کله چې به باچا ته یو تکلیف ورپېښ سو، وزیر به سمدلاسه ورته ویل باچا صاحب په دې کې به دې خیر وي. یوه ورځ د باچا ګوته زخمی شوه چې وینه یې هیڅ نه درېده. نو طبیبانو مشوره ورکړه چې ګوته یې باید پرې شي، که چیرې یې ګوته پرې نه شي نو ټول لاس یې په خطر کې دی. باچا زړه نازړه اجازه ورکړه او ګوته یې ترې پرې کړه. وزیر د تیر په څېر یو ځل بیا ورته وویل باچا سلامت، په دې کې به دې خیر وي. چا په غوسه شو چې په دې کې زما څه خیر دی چې ګوته مې پرې شوه، او سمدلاسه یې امر وکړ چې وزیر د زندان تورو تنبو ته واچوئ. کله چې وزیر زندان ته بوتلو، وزیر وویل چې په دې کې به مې خیر وي. باچا حیران شو او دا یو ډول ورته د وزیر ناپوهي او سادګي ښکارېده. یو وخت کې باچا ښکار ته ولاړ او هلته یې سترګې په یوه وسۍ ولګېدې. دی په وسۍ پسې شو او د ملګرو څخه لرې ووت او په هغه ځنګل کې دی د ځنګلیانو په لاس ورغلی چې د بوتانو عبادت یې کوی. هغو ځنګلیانو باچا ونیو چې بوت ته یې د عبادت په موخه قرباني کړي. چې باچا یې ولټوی، باچا عیبي و، یعنې ګوته یې پرې و، او د هغو ځنګلیانو دا عادت و چې روغ انسان یې قرباني کاوه. باچا یې پرېښود او باچا په دې ډول له مرګه خلاص شو. باچا ته د وزیر هغه خبره ور یاده شوه چې په دې کې به دې خیر وي. د ځان سره یې وویل په رښتیا په دې کې مې خیر و. کله چې راستون شو، د وزیر د خلاصون امر یې وکړ او پوره اکرام یې وکړ، خو پوښتنه یې ترې وکړه زما خیر خو ښکاره شو، ستا په زندان کې څه خیر و چې تا زندان ته د تللو په مهال وویل په دې کې به مې خیر وي. وزیر ورته وویل هغه داسې چې که زه د زندان ته نه وای اچولی نو زه به ستا سره تلم، ته خو عیبي وې، زه خو روغ وم، نو زه به یې ستا پر ځای قرباني کړی وای. الله تعالی زه وژغورلم او ته یې هم وژغورلې، نو ځکه الله تعالی چې هره فیصله د انسان لپاره وکړي په هم هغه کې د انسان خیر وي.